نیم ساعته پښتو خبري ټولګه ده. په سر کې هم سرټکي. د جهادي مدرسو د فعالیتونو پټ اړخونه په تېره یوه میاشت کې طالبانو د 9 جهادي مدرسو د بنسټ ډبرې ایښي. خو له نورو مدرسو سره د جهادي مدرسو توپیر څه دی؟ نظر به تحولاتی که در جامعه ما آمد امروزه توجه یا هم اکتفای دختران در بخش علوم قرآنی بیشتر شده. د ټولیزې بخښنې د پلي کېدو په اړه د سراج الدین حقاني ادعا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو او نورو بنسټونو د تیر حکومت د کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو ربړونه ناوړه چلند مستند کړی، خو حقاني وایي چې د غچ اخیستنې هیڅ اسناد شتون نه لري. عمومي عفوه یې وکړه، خو په دا درې کلي کې من حیث حکومت امارت څوک نشي ثابتولی چې څوک یې وسله یې د رژیم سړی اعدام کړی وي، مړ کړی وي. د شعارونو د لیکلو له امله لرې شوي. د اسرائیلو په برید کې د 100 تنو وژل کېدل. د غزې د مدني دفاع اداره وایي چې د اسرائیلو دغه هوایي برید پر یوه ښوونځي شوی. اسرائیلي اشغالګرو نن سهار خلک په داسې حال کې په نښه کړل چې د سهار د لمانځه لپاره یې چمتووالی نیوه. بشپړ پښتو خبري ټولګې ته ستړي مه شئ، زه احساس یم. د طالبانو له لورې په تېره یوه میاشت کې 9 دیني جهادي مدرسې پرانیستل شوي دي. د طالبانو د پوهنې وزارت د شمیرو پر بنسټ دغه مدرسې په پنجشیر، بدخشان، پکتیکا، غزني او بغلان ولایتونو کې جوړیږي. له دې سره یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبانو جهادي مدرسې مذهبي افراطیت ته وده ورکوي او د افغانستان د ځوان نسل لپاره به خطرناکې پایلې ولري. طالبانو په تیرو 3 کلونو کې د دینی او جهادي مدرسو جوړولو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده، د نارینه او ښځینه دواړو لپاره. د طالبانو لخوا د جهادي مدرسو شمیر پټ ساتل شوی دی، خو د مدرسو په ځانګړې توګه د جهادي مدرسو د جوړولو بهیر دوام لري. د طالبانو د پوهنې وزارت د شمیرو پر بنسټ په تیره یوه میاشت کې په بدخشان، پنجشیر، پکتیکا، غزني او بغلان کې لږ تر لږه 9 جهادي مدرسې جوړ شوي دي. په هغو جهادي مدرسو کې چې د طالبانو رهبري ورسره لیوالتیا لري، د دینی روزنې ترڅنګ د جګړې روزنه او د افراطیت ترویج هم ترسره کیږي. که څه هم په دینی مدرسو کې یوازې دینی زده کړې ورکول کیږي، هغه مدرسې چې د زده کوونکو په وینا د دینی زده کړو په چوکاټ کې دي او نشي کولای د ښوونځیو ځای ونیسي. من در مدرسه قرآن شریف کتاب تعلیمی دینی را خواندم. اولا این باعث نمیشه و جاگزینی مکتبم نمیشه. وقتی که مکتب بسته باشه من نمیتونم که به آرزوی خود برسم. من مدرسه میایم، درسای قرآنی میخوانیم، درسای علوم دینی، اما درسای علوم دینی به جای مکاتب ما را گرفته نمیتواند. د ملګرو ملتونو د سرمنشي 2 وروستي راپورونه ښیي چې د طالبانو مشرتابه ځوان نسل هڅوي چې مدرسو ته ولاړ شي. د انټونیو ګوتریش دغه راپور وایي طالبان تر 2000 ډېرې رسمي مدرسې لري او یوازې د 2023 کال د نومبر او 2024 کال ترمنځ په 3 میاشتو کې د نجونو په ګډون شاوخوا 2500 زده کوونکي له ښوونځي او پوهنتونونو بې برخې کړي دي. نظر به تحولاتی که در جامعه ما آمد امروزه توجه یا هم اکتفای دختران در بخش علوم قرآنی بیشتر شده، چون در پای تحصیل برای دختران بسته است. روان کال کې د طالبانو اړوند رسنیو د پخوا په پرتله د جهادي مدرسو په اړه لږ راپورونه ورکړي دي، خو پر دغو مدرسو د طالبانو د سیاسي او پوځي مشرتابه د جدي تمرکز سیوری پروت دی او دوی د پرمختګ په لټه کې دي. تر دې چې د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده تیر کال د خپلو ولایتي سفرونو په ترڅ کې په نیمروز کې د جهادي مدرسو له استادانو سره وکتل. همدا 2 ورځې وړاندې د طالبانو والي په دایکندي کې له یوې جهادي مدرسې څخه لیدنه وکړه او تیره میاشت په غور کې د طالبانو امنیه قومندان هم له یوه جهادي مدرسې لیدنه وکړه. خو د ماشومانو او ځوانانو لپاره د دغه مدرسو د جوړېدو لید به څه وي؟
علاقمندی طالبان به خاطر ایجاد مدارس صرف به خاطر تقویت رادیکالیسم و تداوم روایتی است که طالبان خلق نموده، به خاطر بی‌نظمی و در عین حال ناامنی ها و تداوم ناامنی ها در افغانستان و منطقه. تر دې مخکې د نجونو لپاره د بدیل زده کړې په توګه د مدرسو د جوړولو بحث هم راپورته شوی و. این وضعیت در افغانستان هم جریان دارد و شاید طلبا در فکر ازی باشند که تمام مدارس خصوصا تهران را بسته کردن جای آنها مدارس دینی را جابجا بسازند که البته برای آینده افغانستان در قسمت پرورش و تربیت نسل جوان متاسفانه بسیار خطرناک خواهد بود. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي هم په یو راپور کې په افغانستان کې د دینی مدرسو د زیاتوالي په اړه ویلي او دا چې طالبان د مدرسو د ملاتړ لپاره له مرستو کار اخلي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ادعا کوي چې په تیرو 3 کلونو کې ټولیزه بخښنه عملي شوې ده. حقانی په پکتیا کې په یو ولسي غونډه کې ټینګار وکړ چې هیڅوک دا نشي ثابتولی چې په تیرو 3 کلونو کې د له ټولیزې بخښنې وروسته د جمهوري ریاست د دورې کارکوونکي اعدام شوي او یا وژل شوي وي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو او د بشري حقونو سازمانونو یا ادارو د تیر حکومت د کارکوونکو پر وړاندې د طالبانو ربړونه او ناوړه چلند مستند کړی دی او څو ځله داسې راپورونه خپاره شوي چې ګواکې طالبان په تیرو 3 کلونو کې په افغانستان کې ټولیزه بخښنه نه ده عملي کړې. عمومي عفو یې وکړه خو په دا 3 کلي کې من حیث حکومت امارت څوک نشي ثابتولی چې څوک یې وروستلی د رژیم سړی اعدام کړی وي مړ کړی وي. حتی په خپل شخصي حقوقو باندې په محکمې کې یې دوشي معطله کړي دي. له دې سره په تهران کې د طالبانو سفارت د ایراني پولیسو له لورې د یو افغان کډوال د ربړونې په اړه د پلټنو ډاډ ورکړی دی. هلته یو شمېر طالب ډیپلوماټانو د سید مهدي موسوي له کورنۍ سره په لیدنه کې ویلي دي چې دوی به په اصولي او قانوني توګه د دې موضوع پلټنه وکړي. د سید مهدي موسوي مور وایي چې د ایراني پولیسو د ربړونې له امله یې د زوی لاسونه او پښې ټپي شوي دي او غږونه یې هم سم اورېدل نه کوي. ایران کې له یو افغان کډوال سید مهدي موسوي سره د ایراني پولیسو د سخت چلند له امله له نیوکو او غبرګونونو وروسته تهران کې څو طالب ډیپلوماټان د جمعې په ورځ د هغه کور ته ورغلل او د نوموړي له کورنۍ سره یې وکتل. د سید مهدي موسوي مور وایي د ایراني پولیسو د راپړونې له امله یې د زوی لاسونه او پښې ټپي شوي او غوږونه یې سم اورېدل نه کوي. چرا دست و پاشون زخم شده گردنشم درد میکنه؟ گردنش دارم درد میکنه. شاد جور هستم. شنبه سفارت بیاد. باز بالاخره شنبه من بودم جای مشکل داشت انشالله دوا او چیزا رو اوس د بشري حقونو یو شمېر فعالان له افغان کډوالو سره د دغه هیواد د پولیسو او خلکو پر تبعیضي چلند نیوکه کوي او د ایران له حکومته غواړي چې په خپل هیواد کې د دغه ډول کډوالو ضد کړنو مخه ونیسي. رفتار پلیس ایران با مهاجرین افغانستان انسانی نیست و باید در برابر این رفتار غیر انسانی و بشری پلیس ایران با مهاجرین افغانستانی در این کشور صدا بلند نماییم. ما از همه نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی می‌خواهیم تا بر حکومت ایران فشار بیاورند تا از آزار و اذیت و رفتار غیر انسانی و اسلامی با مهاجرین افغانستان دست بردارند. ایران کې افغان کډوال وایي چې ایرانی پولیس له دوی سره تبعیضي چلند کوي او هر ورځ سلګونه افغان کډوال شړي. حداقل همان رفتار معمول و انسانی را که در سر تا سر دنیا با مهاجران صورت میگیره همان رفتار با مهاجران افغانستانی داشته باشند و همچنان با در نظر داشت شرایط بحرانی موجود در افغانستان از اخراج و رفتار نامناسب با افغانها که جان اکثر آنها به لحاظ امنیتی و گسترش فقر و بیکاری در افغانستان در خطر است جلوگیری صورت بگیره. په همدې حال کې د ایرانی پولیسو لخوا د سید مهدي موسوي د ربړونې د ویډیو خپرېدل هم د افغانانو له پراخو غبرګونونو سره مخ شوي او دوی
د زما له ستوني خپله پښه لرې کړه هشټګ په کارولو سره د کډوالو پر وړاندې د ایران د حکومت پر تګلارو نیوکه کړې ده. افغان لوبغاړي منیژه تلاش د 2024 کال د پاریس د اولمپیک لوبو د برخلیک نڅا په سیالیو کې د اعتراضي پیغام د لیږدولو له امله د سیالیو له دوام بې برخې شوې ده. اغلې تلاش د پاریس په اولمپیک له لوبو بنده شوې ده. خو په افغانستان کې د ښځو او نجونو ورزشکارانو وضعیت څه دی؟ یو شمېر ورزشکارانې وایي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی ته د ورزش اجازه نه ورکول کیږي. یو نجلۍ چې د ورزشي کلب څښتنه وایي چې د طالبانو محدودیتونو دې ته اړ کړی چې هیواد پرېږدي. وایي د برخلیک نشتوالی او ناڅرګند راتلونکي کډوالۍ ته اړه کړه. بشرا په مزار شریف کې د 2 سپورټي کلبونو څښتنه او روزونکې وه او په سلګونو زده کوونکو یې په کلبونو کې سپورټ کاوه. هغې په ایران کې فزیکي زده کړې کړي او اوس د ښځو لپاره د سپورټ له بندیز وروسته وزګاره ده او بې برخلیکه ژوند کوي. ما در رشته تربیت بدنی در ایران درس خواندیم. در مزار شریف جیم داشتم که با ریکار موندن تا وابسته شدن جیم ها متاسفانه بیکار موندم. دیگه 2 سال شد این شرایط سخت و بیپولی رو بیکاری رو تحمل کردیم. دیگه این شرایط قابل تحمل نیه. مجبورا تمام وسایل خانه رو سودا کردیم. بخیر تصمیم رفتن طرف ایران رو داریم. بلخوا د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو لیک کې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د سپورټي محدودیتونو د لرې کولو غوښتنه کړې او په نړیواله کچه د سپورټ له سازمانونو غوښتي چې د طالبانو د دغو بندیزونو پر وړاندې جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په لیک کې راغلي چې له سپورټ د افغان نجونو بې برخې کول جنسیتي تبعیض او ظلم دی او کیدای شي د بشریت ضد جرم وګرځي. د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم له سپورټي سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو د سپورټ ملاتړ وکړي. بلخوا یو شمېر ښځینه لوبغاړي وایي طالبانو له معقولو لاملونو پرته ښځې له سپورټ بې برخې کړي او د سالم ژوند حق یې ترې اخیستی دی. ورزش هم که یکی از رکن اساسی برای صحت و سلامتی یک انسان، برای زندگی سالم، برای جامعه سالم می باشد که یک جامعه سالم نیاز به یک انسان سالم دارد تا بتواند همان جامعه را پیشرفت دهند. که متاسفانه طالبان محدودیت بالای زنان و دختران اعمال نمودند که زنان و دختران نباید ورزش نماید و همچنان از ورزش های رقابتی داخلی و همچنان از ورزش های رقابتی بین المللی ما را محروم ساختند. تر دې مخکې یو شمېر طالب چارواکو ویلي وو چې د افغانستان په استازیتوب د ښځینه لوبغاړو ګډون په رسمیت نه پیژني. طالبانو د نورو محدودیتونو ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره ټول سپورټي کلبونه هم تړلي دي. نن د افغانستان په 5 ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین بیړنۍ دوره پیل شوه. د پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ وایي چې په دې کمپاین کې به 2 میلیونه او 400,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړل شي. د شمیرو له مخې د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د پولیو د مثبتو پیښو له زیاتېدو وروسته په تیره بیا له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته د افغانستان په ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پلي کېدو په برخه کې زیاتوالی راغلی دی. په دې وروستیو کې دغه کمپاین په 5 ولایتونو کندهار، هلمند، زابل، اروزګان او هرات کې پیل شوی دی. د پولیو بیړنۍ کمپاین چې موخه یې د پولیو له منځه وړل دي. له پولیو څخه د پاک افغانستان بنسټ پر ایکس ټولنیزه شبکه کې له افغان وګړو غوښتي چې خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین په اړه بې تفاوته پاتې نشي. د یو شمېر ډاکټرانو په وینا د ماشومانو د حفظ الصحې په برخه کې د کورنیو بېغوري، د کډوالو تګ راتګ، د کورنیو کمزوره اقتصاد هغه لاملونه دي چې د هیواد په کچه یې د میلیونونو ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی.
من از مردم عزیز تقاضا میکنم که با همکاری با سکتور صحت خود حکومت همکاری بکنن و از چکاندن 2 قطره واکسن پولیو در دهن طفل خود زمینه از این مساعد بسازن تا ما با زودترین فرصت این ویروس یا این مرض از سطح مملکت ریشه کن. پس واکسن پولیو یک واکسن است که هم مفاد بیشتر دارد و هم از معیوبیت دائمی از اطفال خود که بار دوش یک مشکل پرابلم در جامعه ایجاد میکنه و سکتور صحت هم با فامیل ها. د افغانستان د پولیو د مخنیوي ادارې شمیرې ښیي چې د 2024 زیږدیز کال له پیله تر اوسه په هیواد کې د پولیو 11 مثبتې پیښې ثبت شوې دي او یوازې تیره میاشت کندهار د پولیو د 2 مثبتو پیښو شاهد و. محمود شاه حبیبي یو له هغو بندیانو څخه دی چې امریکایي تابعیت لري. د نوموړي خپلوان د طالبانو له زندانه د هغه د خلاصون غوښتنه کوي. د حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د دهل ورځپاڼې ته ویلي دي چې ورور یې 2 کاله وړاندې د طالبانو د استخباراتو له لورې له کوم جرم پرته نیول شوی او تر اوسه د برخلیک په اړه هیڅ معلومات نشته. د طالبانو له زندانه د محمود شاه حبیبي د خلاصون غوښتنه. محمود شاه حبیبي چې د تیر حکومت د ملکی هوایي چلن پخوانی رئیس او یو امریکایي الاصل افغان و د 2022 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. د کابل په شیرپور کې د القاعدې د پخوانی مشر ایمن الظواهري له وژل کېدو پوره 11 ورځې وروسته د راپورونو پر بنسټ محمود شاه حبیبي په کابل کې د ایمن الظواهري د شتون په اړه د معلوماتو د ورکولو په تور نیول شوی دی چې د 1401 هجري لمریز کال د زمري په 8مه د امریکایي بي پیلوټ الوتکې لخوا په نښه شو. اوس د محمود شاه حبیبي ورور د هیل ورځپاڼې ته ویلي چې دی بې ګناه دی او د طالبانو د استخباراتو لخوا له کوم جرم پرته نیول شوی دی. احمد شاه حبیبي له طالبانو او امریکا غوښتي چې ورور یې خوشي کړي. محمود شاه حبیبي د افغانستان په تیر حکومت کې د ملکی هوایي چلن مشر و. هغه امریکایي تابعیت لري او د عمومي بخښنې له اعلان وروسته کابل ته راغی او د ایمن الظواهري تر وژل کېدو څو ورځې وروسته د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول شو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د طالبانو په زندانونو کې د محمود شاه حبیبي او 2 امریکایي وګړو وضعیت کړکېچن بللی او د هغوی خوشي کول یې د امریکا له لومړیتوبونو څخه بللی دي. موږ د محمود حبیبي، رایان کوربټ او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه ژور اندېښنه لرو چې په افغانستان کې په ناحقه زنداني شوي دي، خو د هغوی ازادي یو له لومړیتوبونو څخه ده. خو د هیواد اوسیدونکي د امریکا لخوا خپلو وګړو ته په ارزښت ورکولو نیوکه کوي. امریکا به خاطر منافع شخصی خود که 3 دانه زندانی خود که پیش طالبا حسیر هستند میخواهند معامله کنند، میخواهند که طالبا را به رسمیت بشناسند. اما ای که حقوق بشر اینجا چی حال دارند؟ دخترها از مکتب مانده، زنها زیر ظلم هستند، این را در نظر ندارند، میخواهند به منافع شخصی خود معامله کنند. امریکا مقصر اصلی این وضعیت افغانستان است. وضعیت حقوق بشری افغانستان بسیار خراب است. امریکا باید در کنار مردم افغانستان ایستادگی کند. امریکا په وار وار له طالبانو څخه د محمود شاه حبیبي په ګډون د خپلو 3 وګړو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو د هغوی ازادي د امریکا له زندانونو د طالب بندیانو د خوشي کېدو پورې مشروط بللې ده. د سره صلیب نړیوال فدراسیون راپور ورکړی چې افغان ښځې او نجونې له رواني ننګونو او ستونزو سره مخ دي او په دې هیواد کې بشردوستانه وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د سره صلیب نړیوال فدراسیون په خپل کلني راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. هغه ښځې او نجونې چې اوس مهال په بېلابېلو برخو کې د طالبانو د محدودونکو سیاستونو په ځانګړې توګه د ښوونې او روزنې او کار په برخه کې ځورېږي. په دې راپور کې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې د روانو ننګونو له امله په غیر متناسب ډول اغېزمنې شوي دي. 1055 ورځې کېږي چې طالبانو ښوونځیو ته د نجونو پر تګ بندیز لګولی او له 1500 ډېرې ورځې کېږي چې پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړل شوي دي. هغه 2 محدودیتونه چې د ډاکټرانو په باور په افغانستان کې د نجونو په منځ کې د رواني اختلالاتو او اجباري ودونو کچه لوړه شوې ده.
یو شمېر نجونې زده کوونکي وایي طالبانو له شاوخوا 1 کال راهیسې ټولې نجونې او ښځې په ټولنه کې له خپلو ټولو حقونو څخه بې برخې کړي دي. امیدوارم که سازمان ملل متحد که مایه برقرار کنه یک جلسه در مورد ما که به خانه نشستیم، نه آینده ما معلومه و نه اینا یک چیزی بکن، یک فکر با آینده ما هم بکنن و بتونیم راحت زندگی خود پیش ببریم. یک فشاری را روی رژیم جدید افغانستان به وجود بیاوره، چون این زندگی دختران افغانستان هسته که در حال تلف شدن هسته و امید اونا هسته که پر بکشه. د سره صلیب د نړیوال فدراسیون د راپور له مخې طبیعي پیښې، د اقلیمي بدلون، اقتصادي ستونزې او د روغتیایي خدمتونو نشتوالی په افغانستان کې د بشري اړتیاو اصلي لاملونه دي او ښځې او نجونې یې تر ټولو زیاتې قربانیانې دي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو هوساینه په بېلابېلو برخو کې اغېزمنه شوې ده چې د روغتیایي خدمتونو نشتوالی د ستونزو یوه بېلګه ده. د هرات ولایت یو شمېر ښځې وایي دوی په کلیو کې د ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او دې مسئلې د دوی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. کلینیک با ما دیگه رسیدگی نکرد که یاد کمک چیز کنه یا دوا چیز بده، هیچی نکرد. از بعدن که ما دیگه شونیم ناجورشیم دیگه و ما چی میفهمیم که تو میتونی یا دیگه خیلی رسیدگی کنی با ما نمیتونی و دیگه بود نظر به خودت نه، ما که تا حالا نرفتیم ندیدیم. نږدې 2 کاله کېږي چې طالبانو د عالي طبي شورا په ازموینه کې د طبي ښوونځي فارغان بند کړي او د طالبانو د دې تګلارې په پایله کې افغانستان د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ شو. یو شمېر کلیوالې ښځې وایي چې د ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي له امله په ښار کې د ځان د درملنې لپاره لسګونه کیلومتره مزل کوي. بیا هم ستړي مشئ، اوس هم څو لنډ اقتصادي خبرونه. د قزاقستان ولسمشر وایي د افغان ترانس اورګاډي پټلۍ په جوړېدو سره به د سویلي اسیا بازارونو ته د منځنۍ اسیا د هیوادونو لاسرسی پرانیزي. د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په 8مه مشورتي غونډه کې قاسم جمارت توکایف د سیمه‌ایز ترانسپورت د پراختیا پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل قزاقستان د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې په پراخه کچه کورني کارونه ترسره کوي. تمه کېږي چې د افغان ترانس اورګاډي پټلۍ به د ازبکستان له ترمز څخه د مزار شریف او کابل له لارې د پاکستان له پیښور سره ونښلوي. اشقابات چمتو دی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار پیل کړي. ترکمني رسنیو خبر ورکړی چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر دغه همکاري د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال سره په آنلاین ناسته کې اعلان کړه او ویل چې د ترکمنستان د ګازو دولتي کنسرسیوم د ګازو د 214 کیلومترو په اوږدوالي د نل لیکې د جوړولو کار بشپړ کړی دی. د ترکمنستان خاوره د عملیاتو لپاره په بشپړه توګه چمتو ده. د ټاپي د ګازو نل لیکه به په کال کې 33 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز پاکستان، هند او افغانستان ته ولېږدوي. اوس هم د افغانیو پر وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې 1 امریکایي ډالر 8.83 افغانۍ، 1 یورو 7.40 افغانۍ، زر ایراني ریال 1.8 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 843 افغانۍ، د اماراتو 1 درهم 19.28 افغانۍ او زر پاکستاني کلدارې 254 افغانۍ. په بهرنیو خبرونو کې غزې ته ځو. د غزې په تړانګه کې پر یو ښوونځي د اسرائیلي پوځ د برید په پایله کې تر 100 کسانو ډیر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. له دې سره د غزې د مدني دفاع اداره وایي چې د برید د شنبې په ورځ د سهار د لمانځه پر مهال یو ښوونځی په نښه کړی دی. په همدې حال کې اسرائیل وایي چې له دغه ښوونځي د حماس او اسلامي جهاد ډلې د مرکزي دفتر په توګه کار اخیستل کېده او لږ تر لږه 20 جنګیالو یې هلته شتون درلود. دا د غزې پر ښار د اسرائیلو د تازه هوایي برید د قربانیانو جسدونه دي. د غزې د ملک دفاع اداره وایي برید د شنبې په ورځ د سهار د لمانځه پر مهال پر یو ښوونځي شوی دی.
الجزیرې شبکې د سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د دغه ښوونځي په تالار کې د لمانځه پر مهال شاوخوا 250 کسانو شتون درلود. د غزې چارواکو ویلي دي چې په دغه برید کې تر 100 ډیر کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي ویلي چې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. اسرائیلي اشغالګرو نن سهار خلک په داسې حال کې په نښه کړل چې د سهار د لمانځه لپاره یې چمتووالی نیوه. 3 توغندي وتوغول شول، 2 له جټ الوتکو او 1 له بې پیلوټ الوتکې وتوغول شول. خو اسرائیل وایي حماس او اسلامي جهاد ډلې دغه ښوونځی د پوځي مرکز په توګه کاراوه. د اسرائیلي پوځ په وینا په دغه ښوونځي کې 10 فلسطیني جنګیالیو شتون درلود. په ورته مهال اسرائیلي پوځ په دې اړه کوم سند نه دی وړاندې کړی. په همدې حال کې سعودي عربستان، ایران، قطر، مصر او اردن د غزې په ښار کې پر ښوونځي برید غندلی او دا یې له نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده. د بله پلوه د فلسطین په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي پر ایکس شبکه په یو پیغام کې په غزه کې د دوامدارې وینې بهېدنې په اړه د نړۍ چوپتیا غندلي او اسرائیل یې په نسل وژنې تورن کړی دی. له دې سره د اسرائیلو پوځ د غزې تړانګې په شمالي خان یونس ښار او د غزې د تړانګې د مرکز په نورو سیمو کې هوایي بریدونه کړي چې په پایله کې 1 تنه په خان یونس کې، 3 تنه د نصیرات او 2 تنه نور د جبالیا په پنډغالي کې وژل شوي دي. د کابل ښار د 2مې برخې د سوک وهنې د غوره څیرو د ټاکلو سیالۍ د 120 لوبغاړو ترمنځ پیل شوې. د لویانو په ډله کې دغه سیالۍ به 3 ورځې دوام وکړي. د کابل برخې لوبغاړو له 48 څخه تر 92 کیلوګرامه وزن پورې له یو بل سره سیالي کوي او په پای کې به 26 لوبغاړي د کابل د 2مې برخې منتخبې لوبډلې ته وپیژندل شي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې تر دې مهاله له موږ ټلویزیون سره یو پښتو خبري ټولګه مو لیدله. په دې هیله چې په دې نیم ساعته خبري ټولګه کې مو پر افغانستان سربیره له سیمې او نړۍ مهم معلومات ترلاسه کړي وي. خو که غواړئ چې له حالاتو باخبره پاتې شئ، امود.tv ستاسې ښه سرچینه ده. ښه شپه.